حضرت علی رضی اللہ عنہ او دیو کافر مقابله لاله چراله علی صاحب کو بادرو تاسو ته شعر خدا وای اسد الله الله زمره په جګړه شو علی صاحب دا سړی چې دینو اوچته کو زمکه لرو برو او پسینه کېناس او تور راواغشتو سټه ته پرې کو هغه سړی څه چالو کو هغه د الله نه د حضرت علی سے په مخ لاړې ټوکړي چلاړې ټوکړي علی صاحب نه پاسه می بل وخت بګور مرګرو ته وین عجیبه سړی دې پرې خو دا مونږ خو وی چې لاړې د باندې ټوکړي نو اوس به سره تسلو وکې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سر منبته وباسه وی نه 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 دا څه نه ده په وخت می د خدای د پاره را غرزول پیغمبر ته کنزل کړي د خدای د پاره مې را غرزول اوس چې را باندې لاړې ټوکړي نو د ځان جذبه مې پیدا شو چې دا مال دې په مخ لاړې ټوکړي په دی وجه دی وجنم نه نه د خدای د پاره خبره ختمه شو ځان د پاره شو نو بس پرې مې خو دا بل ځای به بیا غیر کم د خدای د پاره بیا به سره ګور سړی خدای مسلمان کړ سړی یو ګورو هغه سړی الله پاک مسلمان آکار چې کوم مونږ چا د پاره وکړو الله د پاره بس دنیا کې به الله مدد کوي آخرت کې خود دې او دنیا کې دې الله مدد کوي او کدا خدای د پاره دې او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت از خدای خبره به دې کې به دوی منوا قران حکیم کې په جاهلیت کې به خذ لس خذ کړي د یو سړی تلس خذ وي لس خذ اتخذ اتلس خذ بشیر جان ته یو نه ملاويږي ها اتلس خذ دا شریعت کې جایز وي آیت نازل شو چې سلور خذو نه زیات من دي بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې خذ سلور نور ختم او چې اتلس خذ دي خو بچي به نه یوي وکړي پینځه خذ دي خو پینځو بچي به نه کړي شپږ خذ دي شپږو بچي به نه کړي اترې اتو بخ بچي به نه کړي نو خذ پر خود لسان کړ ها مونږ مولان کې وسړی ته چې دا خزر پرې ده والله چې پلار ته لاړ چې ما ترې دو چې خزر پرې دا به موږ کوم دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړو چې خدای پاک اعلان کوي چې سلور نجات ختم یو راغی وې صاحب اتمه خدي سو کم وې سلور ساده باقي پرې ده خجی پرې مې بدراره اتلس خزي مې دي سو کم ور سره وې سلور ساده باقي پرې ده دیونه وی چې الله رسوله خدای ته وا چې حکم کې ترمیمو کی بچی میں دیتے جو میں دیتے سر سوک نہ اللہ حکم دے خز ختم پلکار بگئی بس دیکھے سے دی اڈر راگے خزے خو کافران امدا دغه په نکاح کې وي د مسلمانانو اډر راغی چې بس د چا په نکاح کې کافر خزي پرېګد بس ختم مسلمانه بساته دا دوی دانوي چې الا دا خو ما خزر او بچی مې دي او خدای ته وای ترمیم پکېږي نه بس الله حکم دې فټافټ ختم دا ته کافر ختم خزو تا ګورا خزه به کافر په نکاح کې نه هغه زمانہ کې خزه کافرانو په نکاح غانو کې لومبه زمانہ بس چې خاوند چا کافر دې خزر تیزی اوس خزه تا ګورا ها الکه ته کافر ایمان راوړې نه راوړم سلام علیکم فټافټ عمل دا عمل زمانه قسم په خدای چې صحابه جون ته ګوره سره حیران شي دې منشته دا الله حکم دې منشته بس خدای پرې مې خدا خدای ته وی خاوند کافر دې ذاته دلالم ته سړی ته وی سالور ساته دا باقي پرې مې خدا بس دې ته ایمان وای دا خدای حکم دې خبره ختم دې کیسه دي دیکھیں چونو چرانه کو یو خوا خدای بل خوا خزا یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاون نو مونږ خو په خله ټولو چې خدای بالو دا څه ده کنه دا لیکن عملی تور دا ثبوت چا ور کړی دی صحابه کرام ور کړی عبد الله ابن ابي پر منافقانو کې لوی سردارو غټ منافق دا منافقانو سردارو او منافق باغو چې په خله به مسلمانو په ظاهر کې پړ کې به کافر
مونږ به کو دلته نبی رسول الله سره پر پسې شاته ولاړ. یوازې منظم نه روزې به نه وي، یوازې روزې نه جهاد لبم ته باقاعده جهاد لبته د رسول الله مبارک سره مشوره کې بم ناست وحد جهاد مشوره کې پکې ناست پټکي والے دي ناست ذکرم کوي لګیا جهاد لمزي الته جهاد کې مسله پیښه شو، یو مهاجر او د انصاری جګړه جوړه شو، د مهاجر او د انصاری جګړه جوړه شو. جګړه جوړه شو او بکمه وی او ساروی ډیرو. یو انصاری دی هغه ځان لا هاوس چوپ کو، اوس هم بعض خلک ویل ما چوپ کو، هاوس چوپ کو. یو مهاجر ورغه او د اوخه پړې سس کې دی هاوس نو بوس کی. انصاری ورتا وی بیا خو کدا اوخه دی دا وبما ځان لا چوپ کړی اوخه ولا خو کړه هغه غوسه ورله چې غوسه ورله بس هغه بند شلو چې بند شلو بټول لاړ. انصاری لړکی اوچت ک مهاجر پسر وو، مهاجر لړکی اوچت ک انصاری وو. هغه ویال المهاجرین اے مهاجر راشه مدد مې وکي. انصار ویال الانصار اے انصار راشه مدد مې وکي. انصار موچت شو مهاجر موچت شو، جګړه جوړه شو. حضور پاک چې دا خبره وریدا او دا خراب خبره کوي. دا قومیت دا د پیجنګلو د پاره دی، دې د پاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدريږي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنهکه کې به یو بل سره مدريږي، په ګناه کې به نه مدريږي. زوی دی ولې نه پلار دی ولې نه. دې موقع نه عبد الله ابن ابي فائدہ واغشته چې د مهاجر او د انصار خوروانه شو. نو دې سوې مار ته نه وی چې دا مهاجر بدر باندې را لګي، ما ته نه وی چې دا مپرې ده او کوم مدینه تلالو لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. کوم مدینه تلالو نو موږ عزتمن خلکو دا مهاجر ذلیل دي عاذا بالله دا بو بس. حضور پاک مهاجرو کن اشاره وشوا دا خبره وکړو نبی علیہ السلام ته اطلاع او رسیدا. حضور پاک دا عبد الله ابن ابي راو غوښته وتا دا خبره کړي مونږ ته ذلیل ویلي دي. هغه منافق قسم خوړل چې قسم دې کدا ما ویلي معنی دی دا معنی دی ویل. او سیبا بیا خو چې پیغمبر आवाज وکړ د خویراشه مهاجر انصار جدا شو، خو چې پیغمبر راغه आवाज وکړو خبره ختم، جنگ ختم، فورا ختم. بیا رونو د قسم خوړل دا معنی دی ویل. حضور پاک قبل صحابي ته ویسه په خلق الزامونه لټه آیات نازل شو چې ویلې دي. قران حکیم کې الله آیات نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده. زوی دی دا غنم عبد الله دی او زوی ډېر نیک سړی دی، مسلمان صالح منافق نه دی. هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وی دا الله رسوله زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی. نو کدا سی وی نو په بل چا ما وجنا پلار مې دې اسنه چې بل څوک په غزار کوي او ما کې د پلار والے او د زوی والے جذبه راشي چې د دوزخ ته نه خوېږم. نو کتا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چا ما وجنا ما ته حکم وکړه ما د پلار سر به استاخپو کې پروت دی. پلار نشتا څوک بالوسو الله رسول دې ته ایمان وای. حضور پاک ته نه ما استاد پلار د مرګ خبره نه وکړه ما نه دی ویل. سره راغی لاړو پلار را روانو په اس باندې سورو راکو دې کا دا اوخ باندې راکو دې او یا پاسو وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی حضور پاک ته ذلیل ویلي دی. قسم په علی عبد الله ته دماغ عبد الله زوی نه ویم او د دې پلار وزوی ربینه کریوان نه ونیو تو دما څنګه عبد الله زوی وی بابا زدی زوی ما ته می پلار او مغه ما او د پیغمبر نه راته ګران نه قسم په خدای سر دیوام شابه دا به چې ز ذلیل مو رسول الله مبارک عزت مند دی یعنی اس سر پر کوم وی ز ذلیل مو رسول الله مبارک عزت مند وی بیا وایا وی ز ذلیل انا اذل وهو اعز اغه عزت مند وی بیا وایا وی ز ذلیل مو رسول الله مبارک ډیر عزت مند دی وی ز په مخه دی
الله مخکې نو کار چې کو چا دپاره به کوو الله او که بل چا دپاره مو کوو ختم بس یو اخیری یو حدیث درته وایم یو سړی راغی حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینه منورې ته ورسره کېناست تپوس یې وکړو دا د پیغمبر مبارک صحابي دی وی ابو هریره یو خبره درته کوم وی یو حدیث راته داسې ووایه چې تا د حضور پاک مبارک نه په دا خپلو غوږونو اورېدلي ستا د هغه منځ کې بل څوک ني په دې سترګو دې ورته کتل پړه کې دې یاد کړی دی راته ووایه چې دی ورته ووایي نو حضرت ابو هریره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی د ما په دې سترګو ورته کتل د ما د هغه منځ کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلی زړه کې مې یاد کړی دی او بیا ابو هریره چغه کړی او بې هوشه پرېوت چې هوش کې راغی اے ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی دی په دقه غوږونو چې وی ما ورته په دا سترګو کتل زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغه یې کړی بیا بې هوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو یې څه نیک بخت دا دې څو کړل سړی دې راله مړ کړ ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی په دا غوږونو مې اورېدلی چې کله وی په دې سترګو مې ورته کتل په دې زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو کم حدیث وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي بندا مال می در کړو تاسو کړی دی پکې الله مال درا کړو ما ډیر ک تجارت به پکې وکړ او ما ستا پر رضا کې خرج کړی دی الله وی کذب ته دروغ دی وې چې څومره فرشتي په میدان کې دي ټولې به ته وی کذب ته دروغ دی وې تا خدای لپاره د خیراتونه کړی دي چې خلک وی پلان کې ډیر سخی سړی دی مال دې نه دی کړی نوملا نو هغه د طویل شوی دی هغه سخی د طویل شوی دی دلته دې سره وړي دي سپېمو کې وته زنجیر واچوي پړ بخي جهنم ته ورځوي بل دوی بندا روغ صحت وجود میں در کړو سری کړی دي الله جهاد میں وکړو او ځان میں شهید کستا د رضا د پاره ته خبره او بالکل جهاد دیم کړی دی شهید شوی میں او مال نه ګوره دې د پاره چې خلک وې فلان کې ډیر بهادر دی چې کم نوم لري کړی دی هغه نوم دی په دنیا کې ګټلې دی دلته دې څه کړوړي دي سپېمو کې ول زنجیر واچو دوزخ ته پړ مخه وګورځي بل ته وی تعالی مې قران درکړو قاری سے صدې کړی دی الله شپه او ورځ مې قران لسته دی دروغ دی وې کذبتا فرشتي وې ټول وې دروغ دی وې تا قران دې لپاره لسته چې خلک وی فلان کې ډېر خپل قاری دی نو جسل دې کړی دی نو هغه انعام دی په دنیا کې ګټلې دی دلته سم نشتا دلم سپېمو کې زنجیر واچوي پړ مخه دوزخ ته ورځوي ابو هريره وی حضور پاک او فرمایل چې دا درې هغه خلق دي چې لومبه به الله دوزخ په دوی غرغنده کې جهاد غونډه عمل کړي دي ابل خیراتونه کړي دي او بل قران لسته دي خو خدای لنا د نوم د پاره د دنیا د پاره ایسم ختم ترونو کم کار چې کو چا د پاره بکو نن سبا ګورې تاسو پویو نن سبا زمون غټ غټ عبادتونه د دنیا لپاره اسنګا پلان کې بیمار دی په خلک وی لکه پلان کې نه جوړي تاسو کو ولې زمې کړو وسو پرون زما پلان نه جوړ داغه تاسو کړی چې دیو کم څه پلان کې او پرون مال امراغلی زم ولا ورزم دا د خدای لپاره شکر دنیا لپاره تاسو وای دنیا لپاره پلان کې مړ دی او جنازه د 15 بجې د چیزو ولې زما پلان راغلی وسو پرون مال راغلی وسو زه ولاړو زم نه دا د عدل بدل شو خدای لنه شو الګ پلان کې مړ دی قبر لیزو ولې زما قبر راغلی وسو ٹھیک تا کله به مسلمان وزګاری جنازه ولر چې کله بنه انسان کله به سړی قبر لار چې کله ولر نشي لیکن زمون غم خادي دا قبر کنيستل دا تپوس پختنه دا جنازه دا ډېر لوی غټ غټ عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای لپاره نه دي نو چې کم کار کو چا لپاره وکاو بس دا وکاو څوک دا وزګاره د هر مسلمان جنازه لار شه پیژنې او کله پیژنې
دل راغلی دی کنه